د یو داسې ځوان کیسه ده چې د خپل قام د حقونو لپاره یې اواز پورته کړ. یو ښوونکی، یو شاعر، یو سیاسي فعال. هغه ځوان چې نوم یې و ابراهیم لوړی او مشهور و په ارمان لوړی. او دا د هغې خور کیسه هم ده چې د هغه له مرګه وروسته یې هماغه اواز ژوندی وساته. وړانګه لوړی. د ارمان لوړی ژوند. ارمان لوړی د بلوچستان د لورلایي ولسوالۍ اوسېدونکی و. هغه د یوې ساده او منځنۍ کورنۍ غړی و. کورنۍ شتمنه نه وه، خو د تعلیم او شعور ارزښت یې درک کاوه. هغه لوړې زده کړې وکړې او د انګلیسي ادبیاتو له څانګې سره تړاو درلود. وروسته یې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړه. د هغه ملګري او شاګردان وایي چې ارمان یو نرم خویه، فکري او د مطالعې مینهوال انسان و. هغه د سیاسي شعور او مدني حقونو په اړه ژوره لیدلوري درلوده او باور یې درلوده چې ټولنیز بدلون باید د عدم تشدد له لارې رامنځته شي. ملي اتل شهید ارمان لوڼي په هکله باندې د یو ملګري په حیث باندې دومره ویلی شم چې ملي اتل ارمان لوڼي یو ډېر فعال، منظم او ښه انتظام کوونکی تنظیمي کس و. ارمان لوڼي د خپل قام، د خپل وطن، د خپلې ژبې او ادب سره ژمن انسان و. په ډېره ژمنتیا او پیاوړتیا باندې یې خپلې ټولې انرژي د خپل قام د ژبې، کلتور او سیاست لپاره په کار راوستلې وې. او تر دې حده پورې چې دا هر څه چې کوم څه په خوله ویل، دا یې په خپل عمل کې ثابتول او د هغوی څه خبرې یې نه کولې. ارمان لوڼی پښتون تحفظ مومنټ له فعالو غړو څخه و. دغه غورځنګ د پښتنو په سیمو کې د امن، جبري لادرکیو د مخنیوي او د مدني حقونو لپاره غږ پورته کاوه. هغه په سوله ییزو غونډو او احتجاجونو کې برخه اخیسته او ټینګار یې کاوه چې سیاسي مبارزه باید د قانوني او مدني چوکاټ دننه ترسره شي. خپل غم باندې زاړي، دغه ورځ لمانځي، د خپلو مړو، د خپلو وینو، د خپلو بچیانو، قاتلانو تر اوسه پورې هیڅ درک نه دی لګېدلی. هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې. تر اوسه پورې چا دا حال نه دی کړی چې چرګان مړه دي که انسانان مړه دي. 2019 کال پیښه. د 2019 کال د فبروري په 2 نیټه په لورلایي کې د یوې احتجاجي غونډې پر مهال تاوتریخوالی رامنځته شو. ارمان لوڼی ټپي شو او وروسته یې ساه ورکړه. د پیښې په اړه بېلابېل روایتونه وړاندې شول. د هغه ملګرو ادعا ورکړه چې هغه د تشدد له امله ژوند له لاسه ورکړ. نن د پولیسو لخوا په ویستل سوی دی او په لورلایي درنه کې یې دوی تشدد باندې کړی و. په دې عمل کې ارمان مړه سوی دی او دا اول پیښه نه دی چې له ارمان سره وسوه. دا داسې پیښه ده چې له 80 کاله له هر ارمان غوندې سړي سره سوې ده، له ځوان سره سوې ده. داسې پیښې له وخته سوي دي او زما ټول پښتانه قام ته دا پیغام دی. زما نوم ارمان خالي، زما ورور نه ارمان د دې قام بچی و، د دې وطن، د دې خاوره وطن زموږ مور دی. د خپلې مور د بقا دپاره یې سر ورکوي، د دې خپلې خاورې د ژغورنې دپاره یې سر ورکوي. او په داسې حال کې چې حکومتي ادارو خپل جلا دریځ وړاندې کړ، د هغه مړینې په پښتني سیمو او ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راوپارول. وړانګه لوړی له دې پیښې وروسته د ارمان خور وړانګه لوړی مخته راغله. وړانګه لوړی لوړې زده کړې لرونکې او سیاسي پوهاوی لرونکې ښځه ده. هغې د خپل ورور له مړینې وروسته په ښکاره ډول د عدالت غوښتنه وکړه او په مدني فعالیتونو کې یې برخه واخیسته. تاسو ته وړاندې کړي هغه تر یو ځایه ورسو. ارمان چې څومره قدر د سفر کړی و
په کومو لارو یې کړی وو، څرنګه یې کړی وو. تقریبا موږ ټول په دې خبر یو او د ارمان دومره اوږد تاریخ دی نو زموږ په منځ کې پاته څوک دی. نو دلته که موږ د دنیا د لویو انقلابونو خبره وکړو یا په د انقلابیانو چې د دوی کوم سرخیلان وه چې چا دا انقلاب کړی وو، چا په مخ وړی وو، د دنیا د هغو ټولو زورورو پر کام وطن مینو او د نړۍ یا د خپلو ریاستونو نقشې چې چا بدلې کړي دي، هغو چې کم کار کړی دی، هغه داسې یو قدم نسته چې ارمان د نه یې اخیستی. هغو ځان ته کار کړی وو، که مارکس دی هغه په خپل ډومین کې کار کړی دی، که لینن دی هغه په خپل ډومین کې کار کړی دی، که د زموږ خپل انقلابي استاد نور محمد ترکی وو هغه په خپل ډومین کې کار کړی وو. د ارمان که څه هم یو ایزم یې په ذهن دی، د زده چې کومه ټولنه وه یا دا چې چیرې رالوی سوی وی په کومو ځایو کې چیرې دا تللی وي له چا سره یې لیدلي وه، هغه یو ایزم په ذهن دی، هغه نیشنلیزم و. په دې نیشنلیزم کې د دې نیشنلیزم په لاره باندې هغه دومره کار وکړي چې تیر وار چې کوم موږ کانفرنس وی په هغه کې روزي خان چې کومه مقاله وړاندې کړې وه له یو لوی انقلابي سره یې دغه پرتله کړې وه، یا نور چې څومره هم خلک د ارمان باندې خبرې کوي له یو چا سره یې پرتله کوي، هغه ټول هغه خلک وو چې هغه په دنیا کې ګرځېدلي خلک وو، هغو هجرتونه کړي وه، هغه د یو دومره توان د وس لرونکي خلک وو چې هغه ایکسپوژر وسوی، هغو دنیا ولیدل، بیا د دنیا له کونجونو علمونه راټول کړل، بیا یې نظرونه خلکو ته وړاندې کړل، مقفورې یې جوړې کړې او پر هغه مقفورې یې ځانونه خلک لشکر یې په ځان پسې کړل، دنیا یې بدلې کړي، انقلابونه یې وکړه. چې بشري حقونو درک نه وي، په چیرې چې د انسانانو د سرونو هیڅ حساب نه وي چې خلک یې اخلي پرې کوي، په داسې ټولنه کې چې ته کله د وطن د خپلواکۍ د حقونو د وسایلو خبره کوي، هغه که بیا نر وي که ښځه وي چې کله دا دعوه اخلي نو هغې ته ډېرې سختې په مخ ورځي. دا لاره چې کومه ده د ازغنه لاره ده، نو په داسې ازغنه لاره ارمان تګ له وخته پیل کړی وی، خو زه چې کله له ده سره ملګری کېدم نو دا اسانه کار نه و. په دې معنا نه و چې اول ما وویل چې دا یو سخته لاره وه، ته د یو بالکل مکمل جوړ سټیټ په خلاف چې ته خبره کوې چې زه هغه ستا حقونه ولي وي، پروفایلینګ روان وي، د مځکو قبضې روانې وي، د وسایلو قبضې روانې، په داسې ټیم کې ته هغه زورور جوړ ریاست ته درې او بیا داسې ټولنه چې په هغه کې ډېر لوی کار سوی وي د انسانانو د ولو، بیا خاص کر د ښځو د له سیاست له مکتبه له علمه له پوهې لرې کولو دپاره ډېر لوی کار سوی وي، د مذهب په نامه سوی وي. په داسې ټولنه کې چې بیا ښځه راځي د ورور له څنګه پیغله درې کار کوي، سیاست کوي، نو دا په خپل ځان کې یو لوی کار دی، یو لوی د جرأت کار دی، او دې دپاره به تاوانونه او دغه چې کوم دا به خامخا به مخه راځي. نو موږ به وړي خامخا به مو وړي وي د ټولنې له اړخه، د ریاست له اړخه. د ټولنې له اړخه به زه دا وایم چې موږ دومره دغه نه دي وړي، موږ چې ټولنې چې په ټولنه کې هم هغه خلک چې سټیټ اکټر دي، هغو خلکو موږ ته ګرانۍ جوړې کړې وي، هغو خلکو موږ ته ستونزې جوړې کړې وي، خو چې ته کله په خپل عزم په خپل فکر باندې ولاړه او په دې پوهه او هوډمن یې، نو بیا په هغه کې چې خلک راځي نو دغو مخه نیول یا هغو ته جواب ویل یا پر خپل دریځ باندې درېدل چې کومې دا بیا اسانه وي، چې کله له تا سره ستا په څنګ ورور ولاړ وي یا ستا د کورنۍ بل څوک ولاړ وي، نو د یو ښځې په معنا بیا دا یو لوی ویاړ وي چې تا ته درکول سوی وي چې ته سیاست وکړې، قومي مبارزې کې خپله برخه له خپلو ورونو له خپلو اتلانو د هغو شهیدانو پر لاره باندې تګ چې کومې بیا اسانه وي. د هرې خور دپاره د ارمان غوندې ورور معنا داسې ده چې تا ته وزر درکولي. د ارمان غوندې ورور لرل معنا تا اسمان ته خیزول. د ارمان غوندې ورور لرل معنا د یو ښځې دپاره، د یو خور دپاره، د یو لور دپاره
معنا داسې ده چې تا ته سترګې درکول، رڼا په خوا باندې ستا د تګ لاره چې کومه ده دا اسانول. د ارمان غوندې ورونه باید ډیر سي. په دې نه چې ارمان زما ورور و نو زه تعریف کوم چې نه دا د ډیر سي. د ارمان ډیر خاصیتونه و، ډیر خصلتونه یې وه. ارمان لویه خبره دا وه چې ارمان جنډر ډسکریمینیشن، صنفي دا کوم ګډوډۍ چې په منځ کې راغلي دي دا یې له منځه په ډیر هنري، په ډیر لوی هنر باندې دا کار چې کوم د ترسره کوي. او دا د دې لاره چې کوموله کومو خلکو چې په دې لاره کې خنډونه جوړ کړي وه، خنډونه یې په خپل ځان په ایکړ سر باندې ډیر ښه په هنر باندې دا له مخه وړل، او په ډیر په هنر، په ډیر سوچ او په ډیر ژوره طریقه باندې د داسې موږ ته، ټولنې ته، خلکو ته، کور ته یې دا وښیل چې ښځه او نر د دې معنا دا ده چې دا دوه انسانان دي. بایولوجیکلی به دوی خود سره جلا وي، خو د دوی فکر، مازغه، سترګې، غوږونه دا یو رنګه دي. نو په کار دی د دې ټولنې برخه دي او د دې ټولنې چې کوم خوراک دی یا د دې ټولنې چې کوم پروډکټس دي، کوم شی چې پروډیوس کېږي هغه چې دوی اخلي، کنزم کوي یا خوري یا د ټولنې په خوراک کې نیمه برخه اخلي. نو په کار دی د ټولنې د جوړښت لپاره هم دوی خپل ځانونه په کار واچوي. نو ارمان په دې باور لاره او په دې د ده چې خپل څومره توان وي، څومره وس وي، په هغه توان او وس مطابق د خپلې خویندې هم د تعلیم په برخه کې پیاوړې کړي، هم د سیاست په برخه کې له ځان سره ملګري کړي، هم چونکې د اقتصاد زموږ هغه رنګونه، خو چې کله به د اقتصاد یا د داسې شي خبره کوله نو د بیخي موږ ته دا راښیل چې په اقتصاد کې هم د خور باید برخه وي، ستا په جایداد کې د پلار او د نیکونو د دې په دغه کې. نو هغه شیان قسم جایدادونه موږ نه لرل، خو د دومره فکر موږ درلودی چې په دې کې که چیرې صحیح نو په دې کې د ښځې برخه چې کومه ده دا لازمي. نو ارمان غوندې ورونه لرل باید چې ډیر سي، په کار دی چې ډیر سي، تر څو د ټولنې دا نیمه آبادي چې کومه ده چې ناسته ده او موږ په هیڅ کار نه ده راوړي، دا په کار باندې راولل سي او په کار باندې ولګول سي، تر څو د ټولنې د پرمختګ کار چې کوم دی دا سپیډ اپ سي. مننه. څوک یې سیاست ته راوسته؟ وړانګه لوڼۍ سیاست ته د مقام لپاره نه ده راغلې. د هغې په وینا د ورور مرګ او د حالاتو فشار هغې ته وهڅوله چې چوپه پاتې نشي. د ارمان فکر، مبارزه او سیاسي لیدلوري د هغې لپاره الهام وګرځېد. له همدې امله د هغې سیاسي فعالیت د یوې کورنۍ شخصي غم نه بلکې د یوې ټولنیزې غوښتنې دوام وبلل شو. ارمان لوڼۍ د یو نسل لپاره د فکر، پوهاوي او مدني مبارزې سمبول وګرځېد او وړانګه لوڼۍ د هغه د مبارزې تسلسل وګرځېده. دوی دواړه د پښتنو د سیاسي او مدني تحریک یوه برخه وبلل شول چې لا هم یې بحثونه او یادونه دوام لري.